بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځم. خدای دې وکړي چې تاسې ټول روغ جوړ او د ژوند په چارو کې سرلوړي او بریالي اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې دغه کورنۍ سره موږ تېره خپرونه چمتو کړې وه. په تېره خپرونه کې موږ یادونه کړې وه چې یو ورور چې په لندن کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېروي، دغه کورنۍ سره د $100 مرسته کړې. دغه ورور غوښتنه وه چې دغه کورنۍ ته د اوبو یو ټینکی واخلي تر څو دغه کورنۍ د اوبو ستونزو نه خلاص شي. همداسې ورسره کومې پیسې چې پاتې کېږي دغه کورنۍ ته نور داسې د ژوند مصارف کوم شیان چې د دې ضرورت وي دوی ته واخلي. نن هیله خیره ټولنه د دغه ورور په همکارۍ سره وتوانېدو چې دغه کورنۍ ته د اوبو ډیګی واخلي، همداسې د ورځې $50 د یخ لپاره نیمه سانچه یخ دې ته واخلي، همداسې نور شیان هم دغه کورنۍ لپاره اخیستي دي. راځئ چې دغه کورنۍ ته د دغه ورور امانت وسپارو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه وګورئ. پیوند جامونه دې لوګې پیوند جامونه دې لوګې شمع سافري موري وګو بچيو ته خیرات غواړي سوالګري موري پیوند جامونه دې لوګې تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دی تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دی الله دې ورحمېږي ستا په حال مجبورې. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګورئ دغه کورنۍ تر څنګ ولاړې. تیره خپرونه کې موږ یادونه کړې وه او تاسو د شرق رادیو تلویزیون له لارې د دغې کورنۍ خپرونه مو ولیده چې دغه کورنۍ د اوبو ستونزو سره مخامخ و. زموږ یو ورور چې په لندن کې اوسیږي هغه دغه کورنۍ سره د $100 مرسته کړې چې د هغې غوښتنه دا وه چې دغه کورنۍ ته د اوبو یو ټینکی واخلي، همدارنګه که کومې پیسې پاتې کېږي په هغې باندې د دوی ته د کور د نور داسې اسباب واخلي. تاسو نن د هیله خیره ټولنه د دغه ورور په همکارۍ سره وتوانېده چې دغه کورنۍ ته تاسې ګورئ چې ټینکی واخلي، همداسې یو د چایو ترموز دی، 10 دانې د هیله خیره ټولنې پیالې دي چې په تېره خپرونه کې موږ دغه خوراکۍ ته یو پیالې ډالۍ کړې وه. نور د دغې کورنۍ غړي موږ به ویلو چې دا به په څه کې چای څکي، همدارنګه موږ 10 دانې نورې د هیله خیره ټولنې پیالې هم دغه کورنۍ ته راوړې. د دغه ورور غوښتنه وه چې د ورځې $50 یخ په دغه ټینکی کې دیو ته واچوي تر څو دغه د روژې دپاره چې ګرمي دی، روژه دی او دغه کورنۍ د اوبو د ستونزو سره مخ دی. همدارنګه په هغه پیسو کې موږ دغه کورنۍ ته یو چادري هم واخیسته. تاسې ګورئ چې دغه خوراکۍ چادري نه لرله، کله چې بیرون به د کور نه وته نو دې چادري ته ډېر سخت ضرورت و، ځکه دا د پښتنو یو رواج دی، زموږ د عنعناتو او کلتور یو حصه دی چې باید موږ او تاسې خپل عنعنات او کلتور په نظر کې ونیسو. نو ځکه دغه کورنۍ ته مو دغه خوراکۍ ته مو دغه چادري هم راوړه. همدارنګه دغه ګلالي کوچني ماشومانو سره ما ژمنه کړې وه چې زه به په راروان کله چې زه ستاسو کور ته راځم دې ته به زه بنګړي راوړم او نکریزې به هم راوړم. نن مې دغه خوراکیو ته بنګړي هم راوړي دي، نکریزې مې هم راوړي دي. زه مننه کوم د دغې ورور نه چې د مسافرۍ شپې ورځې په لندن کې تیروي. اکثر مونږ او تاسو زمونږ دغه هیوادوالو دا نظر وي که د هیواد نه بهر لندن کې یا داسې نورو
اروپا ملکونو کې دغه پیسې په ونو کې ځوړند دي او زموږ هیوادوال هلته ځي او دغه پیسې د ونو نه راشلی خو قدرمنو لیدونکو دا داسې نه دی دغه زموږ ورونه هلته په لندن کې هم شپه او ورځ په ځان باندې یو کوي د خپلې کورنۍ لپاره همداسې د خپلو هیوادوالو لپاره چې دغسې بېوزله هیوادوال وي د دې لپاره کار کوي تر څو هغه خپل کورنۍ ته هم دسترسي ولري او دغه کورنۍ سره هم مرسته وکړي مورجانې دغه ورور چې په لندن کې اوسیږي فعلا تاسو سره دغه مرسته وکړه د اوبو د ټانکۍ د چای د ترموز همداسې ګیلاسونه د ورځې 50 روپو یخ دغه ورور نه څه غوښتنه لري دې ته څه ویل غواړي مهرباني ډیره ډیره مننه الله تعالی دې ډیر ښه ورسره وکړي خدای دې دا ژوندی لري او خدای تعالی دې دا په خیر خوشحالۍ خپل وطن ته بیا راولي او دله موږ دغه غوښتنه ده چې نور هم وسه وشي چې موږ سره مرسته او کومک وکړي او بس موږ دغسې بېوسه یو بېوزله یو خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي کور یې اباد او بچی لوی تاسو سره دې خدای ډېر ښه وکړي چې د موږ خوارو غریبو ژړا دې په دوی واوروله او دوی موږ سره دغه کومک او مرسته وکړله خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي ژوندی اوسې خوشحاله اوسې مورجانې د دغې ورور یو موږ سره چې څنګه موږ تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ورځې 50 روپۍ په دغې هغه کې به موږ تاسې ته یخ اچو دغه 1500 کلدارې دي چې د دغه پیسو څخه پاتې شوی و چې د ورځې 50 روپۍ به تاسو د دغې پیسې نه اخلي او په دغه ټینکۍ کې به تاسو ځان ته یخ اچوئ تر څو پورې دغه یخ دغه اوبه ستاسو یخې شي او دغه روژه ستاسو په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر شي قدرمنو هیوادوالو د دغې کورنۍ یو بل تور سری دلته هم ولاړه ده په تېره خپرونه کې دا هم ډېر په ستونزو سره مخامخ وه راځه چې د دې نه هم یو دوه درې خبرې واورو خورجانې دغه ورور چې په لندن کې اوسیږي په لندن کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېرې دغه تاسو ته دغه کوم شیان یې راوړه لکه ټینکی شو تا ته خصوصا چادرې یې راوړه د پښتنو عزت یې وساته دغه ورور ته څه ویل غواړي هغه ته خو سلامونه وړاندې کوم خدای تعالی دې هغه سره ډېر ښه وکړي چې د موږ مشکل حل کړي خدای دې په ورحمېږي خدای دې خپل وطن ته په خیر په خوشحالۍ راوستلي چې موږ سره دا کومک وکړي او د موږ د اوبو مشکل حل شو مننه ترنه کوم ډېره خدای دې په هغه ورحمېږي چې هغه په نور مسلمانانو سره هم کومک وکړي نور غریبانانو سره نه یوازې موږ نه ټول ډېر غریبانان دي موږ په وطن کې د ټولو سره مرسته وکړي بس د هغه نه ډېره مننه ورو تاسو نه هم مننه قدرمنو لیدونکو د دغې کورنۍ یو بل ګلالی ماشوم هم چې په تېره ورځو کې په دغه کور کې د اوبو ستونزه چې ډېر د اوبو ستونزو سره مخامخ و دغه په دغه نازکو لاسونو باندې په دغه کور کې ساه ویسته نن زما تر څنګ ولاړ دی راځئ چې د دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې دا څه ویل غواړي او په زړه کې څه ارمان لري سرحجانه دغه ورور چې تاسو سره د اوبو د ټینکۍ همدارنګه دغه د نورو شیانو مرسته وکړه دې ته څه ویل غواړي هغه اول سلام نه بعد هغه نه مننه کوم چې هغه موږ سره مرسته وکړه هغه ګرمۍ کې موږ اوبه نه وي هغه چا کې کار کوو اوس هغه موږ ته ټانکۍ رالیږلي هغې لپاره موږ اوبه پکې چې موږ اوس اوبو نه بېغمه یو هیله خیره ټولنه د یتیمانو کونډو او بېوزلو کورنیو مرستندویه اداره هیله خیره ټولنه باید ووایو د ژوند پړاوونه د خپرونې مرستندویه اداره هیله خیره ټولنه
شرق د امن او سولې پالونکی